سواری فضل من الله دا فضل د الله طرفنا او دا خبر ډیره احتیاط سره ځکه کوو او کولم ندی پکار چې خلک به دینه هغه بیمار ذهن چې کمی هغه به د په تلاش کې چې کمزې کې چې زه وګورم چې اوس راو بسم چې بیا ولګم چې هغه ګوري دا ګستاخ ته د فلانی دی ونعمتا او نعمت سره والله ولا تعالی علیم حکیم فضلا من الله وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم دغه کسان هم الراشدون هم دغه خلق لار مندون کی دي فضلا من الله دا فضل د الله تعالی طرفنا ونعمتا او نعمت والله ولا تعالی علیم په حکیم خاوند حکمت ولده بلا حکم دی اوس وان طائفتان کچری دوړلی من المؤمنین د مؤمناننا اقتتلوا جګړه کوي بل سرا فاصلحوا نجوړو کوي بینهما د دوړو په منځ کې خدا آیت دغه کنه غ تدبر باره کې چې خبره کوي نو اغام دې د پاره کوي الله تعالی چې دی یو لفظ دا دی یو انداز ته سوچ کوي فکر کوي الله تعالی دې مونږ کې دا کیفیت پیدا وکړي د ګرانه خبره ده او کله د انسان ته حاصل شي وان مطلب دا دی چې دا کار کیږي نه کچري کدا سي اوشولا یعنی دا سي پکار نه دي کچري دا سي اوشولا یعنی مؤمنان به څنګه جګړه کوي خپلو کې خو که جګړه شوا که جګړه اوشولا د مؤمنانو خپلو کې فاصلحوا نو به جوړو کوي بینهما د دې په منځ کې فإن بغت بکچری یو بغاوت کوي نزیاته کوي هداهما د دې دوړو نه وډل علی الاخرى په دې بل باندې فقاتلوا جګړه کوي التي اغدل سرا تبغي چې زیاته کوي حتا ترغه وخت پوري تفیء الى امر الله چې غاړه کېږي دی اغا حکم د الله ته د دې لپاره نه چې بس به مړ کوا او د دې لپاره چې نه بس غینه مالونه غنیمت کوا او د دې لپاره چې نه 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 دومره جګړه چې اغا غاړه کېږي د الله د حکم منلو لپاره تابع شي د الله حکم ومني او بیا نه پدې کې غنیمت ستا نه پدې کې وینځ ستا نه د کافرو صورتحال په شان دي جګړه ده او د مسلمانانو جګړه د جوړه ده ته کوشش وکي د جوړې اصلاح او نه کېدله نو چې کم ظالم دی د بل سر ملګرتیا وکا د پاره چې د بل جوړه ته غاړه کیږي کچېر غاړه کې خدلا فإن فات بس کچېر دې رجوع کی فاصلحوا نو جوړو کوي بیا بینهما د دوالو په منځ کې بالعدل په انصاف سره بیا په انصافی نه کوي چې کنه دی زیاته کړي ده او ته بیا کمه ورکی نه 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 حکم به مغوی د انصاف بیا هم اگر که دی زیاته کړي خو فیصله په انصاف باندې وي واقسطوا او انصاف کوي ان الله بشکل تعالی يحب المقسطين من کوي انصاف کوونکو سره انما المؤمنون بشکا مؤمنون مؤمنان اخوه نورون دي فاصلحوا بس جوړو کوي بین اخويكم پمند خپل ورونو کې واتقوا الله او يرجد الله لعلكم دې لپاره یا شاید چې تاسو ترحمون رحم وکړئ شي بلا یا ایه الذين امنوا اي مؤمنانو لا يسخر توکي دي نه کوي قوم یو قوم من قوم د بل قومنا یعنی یو سړی د بل سړی پوری مسخره دي نه کوي اسا نجدې دا اندا چې یکون وی خیرن خ منهم د دوینا ولا نساء او ند زنانا من نساء دبل زنانا پوری اسا ممکن ده ان یکنا چې خوی دا زنانا وی دا زنانا خیرن خ منهن دبلنا دا د زړیو زنانای بیل بیل څه ذکر کړل چې دا ټوکو د غبشه مجلسونه د سړو او د خزو بیل بیل نه بیل بیل یعنی دا خپلو کې مشترک نه پردو دا مشترک نه لکه موږ څنګه ټول نظام نن سبا تقریبا مخلوط ته او نور مخلوط کی ناغه کې به خزه سړی پورې ټوکی کوي او سړی خزه پورې ټوکی کوي مسخري کوي نو الله بیل بیل څه ذکر کړی دی چې د نرانو خپل مجلسونه بوي د غب شپ او د زنانو خپل غسی مجلسونه بوي نو دی وجنا الله تعالی بیل بیل ذکر هم وکړل مسخري بنه کوي ته خدای تا قوم داسې دی تا خاندان داسې دی تا ذات داسې دی وغیرہ دا قسم ټوکی مسخري نه نشکې دی چې هغه دنه بهتري ولا تلمزوا او تاسو عیب ملګوي انفسکم په خپل ځانونو کې یو بل باندې ولا تنابزوا او تاسو مبل یو بل بالالقاب بدل لقبونه باندې اے ګډا اے ډوندا یا لغه قوم خنه ده اے فلانیا چې هغه په خپکیږي داسې الفاظ ورته ماخله ها کدا هغه مینی په بنیاد باندې یو نوم ځان باندې خو دی او هغه نوم هغه تخلقي نو خیر دی بیا ورته وایا خو هغه ور باندې بدلږي لکه موږ ډېر په بد الفاظ سره زمونږ کلندران چې دی الله دې مونږ ته معافي وکړي دا چې کله مشر خجای یا اسیو ګیره ولا چې خجای الله جی سیب الله جی سیب الله امیر سیب الله جی سیب
نه بیا ګاډي کې وخیږي چې کله کوزيږي به ورته شیخه کوزيګا ابه ډېر په بد الفاظ باندې کنه ډېر په بد الفاظ باندې او حالان هغه ورته خلګي او ورته نه لګي خو بهرحال هغه غړم باندې عزت لفظ د خپل ضرورت په بنیاد باندې او ورسته بیا اومغه ګيري په بنیاد باندې غپسې سپکاوي کوي هغه بنیاد باندې بیا غپسې سپکاوي کوي بهرحال نو داسې لفظ شابل ته وسره تکلیف رسیږي داسې مکوي او الزام لګوي یو بل باندې عیب لګول او دا بنیادی طور باندې ویل کیږي هغه لکه موږ تاسو پیغور تانه چې یو بل ته ورکو بئس الاسم بد گناہ الفسوق ډیر بد نوم ده د ګناه بعد ایمان ورسته د ایمان نا ومن لم يتوب او څوک چې توبه اون باسي فاولائک بسمدغه کسان هم الظالمون هم دي ظالمان دي یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو اجتنبوا ځان اوساتئ کثیرا ډیر من الظن زنه ګمانونه زګه چې ګمان خو خم کېدل شي نو خو ګمان خو بکای خامخه نزنه ګمان ای بد ګمان نه ځان اوساته د باره کې مخکې ما تاسو ته تقریر کړو چې کله تا خیال شي چې دا شی به داسې کړي شی وي دا بخامخه نافرمانی کوي دا بخامخه ګناګاری وغیرہ نو ته په ذهن کې دا ول راواله چې دا بدري کوي په بنیاد د کار کړي نو هغه د بدی ګمان مکوا ان بعد ظن یقینا زنا ګمانونه اسم بعد زنا ګنا اس بعد ان بعد ظن یقینا زنا ګمان اسم ګنا دا ولا تجسسوا او تجسس مکوي وقت کی بل چاته وګي خدای ودرګه دا څه وای او دا عموما زمونږ په زنانه او په ډېر زیات ودرګه چې واورم دې څه وای او دا څنګه وای چې بل تور اسوما نه د بل چا خبره ما وره ولا یغتب او غیبت دې نه کوي بعضکم زنه استاسو نه بعدن دي زنو غیبت نه اول خزان پوي کوي غیبت هغه خبره ته ویل کیږي چې چا په خلاف ته کوي او دا عیب هغه کې موجود وي یو ګناه دا عیب ده کمه ده او هغه کې شته خدای شته نه غیر موجود ده او دلته مونږ ناس یو د په باره کې خبره کوو چې دا خدا سي بد ده او دا خدا سي بد ده نه دې ته غیبت ویل کیږي او چې کم عیب هغه سړی کې سره موجود نه وي او ته ذکر کوي هغه ته بهتان وایي هغه د ډیره غټه ګناه ده او غیبت هم ډیره لویه ګناه ده او غیبت الله تعالی نه معاف کوي ترڅو پورې چې چا په حق کې تاکړې وي هغه په خپل معاف نه کی ځکه چې دا د حقوق العباد نه ده دا هغه حق تا وهله ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه تشریح کړی دا ايحب ايقوا خوي احدكم تاسنا يكس اندا ياكل چ اخري لحم اخيه وقد خپل ورور ميتن چ مړوي فکرهتموه تاسو باندې بدلږي هغه دا خبره بدلږي په تاسو چې د مړو ورور څنګه زخرمه تلک تصور کراوه خپل ورور هغه مړوي او به دغه غوخه مونږ خورو نو دا د خپل ورور غیبت کول داسې دي لکه مړو ورغه خوري کله چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هغه صحابي ته سزا ورکړي وا واپس چې کله راتلل نو بعضي صحابه کرامو رضی الله تعالی علیهم اجمعین په خپل کې دا خبره کوله چې ګوره د څومره بد سړی و چې بد ګناه کوله سزا ورته ملاو شو دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم اورید مخکې تیرېدل یو ځای کې مردار خر پروت او هغه خر ډېر ښه بوی کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې ودرېد او دا صحابه کرام راوغتل ورته ویل دا اخري ناغه حیران شو چې یا رسول الله دا څنګه حکم دی خر دی مردار دی او بیا مردار دی او بوی کړي د اسخا دی نو دا ستا حکم دی او دا موږ لپاره منل دي نو دا موږ څنګه وکړو هغه حیرانو نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته فرمایل چې بدلږي پتا سو و یا رسول الله موږ خدا بد غنو ډیر زیاته ناغه ورته ولې چې کم هغه صحابي باره کې چې تاسو خبره کوله هغه د دې مردار نه ډیره بدوا چې تاسو خوړله دا د بل باندې یا د بل په خلاف باندې غیبت کول دي واتقوا الله او يرجد الله تعالی نا ان الله بشکل الله تعالی تواب الرحیم تو به قبلون کې مهربان دی یا ایها الناس خلقوا ان بشکمغا خلقناکم پیدا کړی تاسو من ذکرین د یو سړینا او انثى او د یوې خزینا ان آدم علی السلام او حوا علیها السلام وجعلناکم او جوړ کړی می تاسو شعوبا قومنا وقبائل او قبیله خانداننا لتعارفوا د دې لپاره چې یو بل پیژنئ دا تاسو د تعارف ذریعہ ده ټول یو شان دي ټول دی وسړي اولاد یې چې دا تاسو پیژنئ دا عرب دی دا عجم دی دا بنګښت دی دا خټک دی دا افغاني دی دا پاکستاني دی دا د لپاره چې تعارف تاسو لپاره اساني ان بشکا اکرمکم دیر عزتمند تاسو نه عند الله تعالی تعالی په نس باندې اتقاکم هغه دې چې هغه پرهیزګاری
څومره چې چا کې تقوا زیاته وي دومره الله تعالی ته غنښت دی د تقوا بنیاد